د اپریل 23مه د کتاب نړیواله ورځ. دا ورځ د 1995 کال د اپریل په 23مه د یونسکو سازمان لخوا د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې. د ګڼو هیوادونو په څیر دا ورځ په افغانستان کې هم د خپرندویو ټولنو، کتاب پلورنځیو، علمي بنسټونو او د کتاب د مینوالو لخوا د مطالعې د فرهنګ د دودولو په موخه نمانځل کیږي. موږ د همدې ورځې په پار په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلي یو. یاد کتاب پلورنځي د دغه ورځې په مناسبت ځانګړي تخفیفونه اعلان کړي او د مطالعې د فرهنګ د دودولو او مطالعې ته د خلکو د هڅولو په موخه ان ځینې کتابونه لوستونکو ته په وړیا ډول ویشي. اکسوس نن ډېر ښه تخفیف وړاندې کړی و. تخفیف نه په استفادې سره ومې غوښتل څو کتابونه لا اضافه شي ما کتابتون ته او ما ذهن ته، نو همدې هدف په خاطر دلته راغلی. د کتاب مینوال او لوستونکي وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله له کتاب سره د خلکو لیوالتیا په بېمخینې ډول زیاته شوې او دغه راز د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دې برخه کې ګڼ بنسټونه، چاپخونې او کتاب پلورنځي رغول شوي او اوس مهال ډیریو خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو کتاب ته مخه کړې. نن ګورئ د کتاب ورځ د ډلې ډلې ځوانان راځي، کتاب اخلي، یو بل ته ډالۍ کوي چې دا خپله یو مثبت بدلون ده. همدغه هڅوي، همدغه موږ ته د دې انګیزه راکوي. که نن مثال زموږ همزولی راځي، زه راځم، ته راځي، سبا زما نور ملګري تشویقیږي، هغه ورته کار ترسره کوي. د کتاب لوستونکي او مینوال زیاتوي کلونه وړاندې د مطالعې په برخه کې دوی په خپله ژبه کې د کتابونو د کمښت له ستونزې سره مخ وو، خو اوس مهال د ځینو بنسټونو له پرله پسې هڅو وروسته دا ستونزه تر یوې کچې حل شوې او لوستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ کتاب په خپله ژبه هم موندلی شي. خوشبختانه اوس ډیری کتابونه پښتنو او دري ژبو افغانانو ته په خپله ژبه پیدا کیږي چې دا یو لوی تحول دی او دا د دې لامل کیږي چې ځوانان وهڅیږي ترڅو کتاب واخلي او هغه مطالعه کړي. خو ځینې کسان بیا له دې ټولو سره سره د ماشومانو لپاره د کتابونو د لیکلو او ژباړې برخه نیمګړې بولي او پر لیکوالانو او ژباړنو غږ کوي چې د برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي ترڅو د نورو برخو په څیر دا نیمګړتیا هم له منځه ولاړه شي. پکار د دې برخې ته ډېر زیات پام وشي ځکه ماشومان زموږ راتلونکي جوړوي. زموږ د کورنیو مهمې برخې چې دي هغه ماشومان دي او ماشومانو ته باید ډېر زیات پام وشي او په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي. په ځانګړي ډول ژباړې باید ډېرې زیاتې ورته وسي. د کتاب مینوال او لوستونکي نورو کسانو او په ځانګړې توګه ځوانانو ته سپارښتنه کوي ترڅو د فزیکي روزنې ترڅنګ ذهني روزنې ته هم پام وکړي او دا روزنه یوازې د کتابونو د مطالعې له لارې شونې ده. د ځوانانو څخه مې هیله ده کتاب ولولي، مطالعه وکړي او دغه ته یو خاص توجه وکړي دې برخې ته، ځکه چې کتاب دی چې زموږ آینده نسلونه به جوړوي، کتاب دی چې زموږ ژوند به جوړوي، کتاب دی چې زموږ ټولنه به جوړوي. که تاسو غواړئ سکون ترلاسه کړئ، کتاب مو ملګری کړئ. کتاب انسان ته خوشبختي ورکوي. کتاب هغه سرمایه ده چې تا ته معنوي توګه تا بډایه کوي. نو کتاب ولولئ، کتاب واخلئ او د دې ترڅنګ چې کتاب نه یوازې دا چې ستاسو علم او پوهه زیاتوي، تاسو ته د ژوند د مبارزې لارې چارې ښیي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کتاب له نړیوالې ورځې داسې مهال لمانځنه کیږي چې د مطالعې د برخې کارپوهان وایي چې مطالعه د انسان په ذهني پیاوړتیا کې مرسته کوي، فکري تمرکز زیاتوي، د استدلال، پوهې، درک او نوښت وړتیا لوړوي او د ډېرو رواني ناروغیو مخنیوی کوي.